Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Home Biology. Class 10 Biology دا په یو ټاپک ته problems of drug addiction. دې مطلب دا دی چې یو سړی ډرګ اخلي او د دې ډرګ سره عادت شي او چې کله بیا عادت نه ملاويږي عادت ملاويږي نو د دې سره داسې کمې مسلې دي چې هغه د دې سره تړلې دي. یو سړی دی هغه د ډرګ اخیستو سره چې دی عادت شي دته یا د ډرګ ملاويږي یا نه ملاويږي نو دته څه مسلې چې دی نه هغه راځي هغه مسلې چې دی راونن په دې نننی ټاپک کې چې موږ ډسکس کوو د یاد ساتي چې ډرګ چې کله سره ډېر زیات استعمالي نه هغه د 18 نه والا د 35 ساله پورې د استعمالي وجه څه ده د 18 نه والا 35 ساله پورې د سټیمنا چې برابرۍ بیماریان دون نه لګه څنګه چې بډاواله کې دی راځي د سټیمنا برابرۍ بل د سر چې د پیسې میسي چې دی نه هغه برابرۍ چې کله د ډرګ اډیکټ شي مطلب د کله د ډرګ سره چې د عادت شي نو د وسې چل کوي paired in honest relation دا یو وجه ده هغه وجه ده چې کله د ډرګ اډیکټ شي نو د کار روزګار چې بیا پریدي کار روزګار چې کله د پریدي نو د ځان چې یو تنها ژوند چې د ځان تیری نو د بیا د هر چا نه هغه خپل لیک هغه پر دې د پیسو ډیماند کوي هغه ډیماند هم د دې لپاره کوي چې زه به ځان ډرګ چې دی هغه ځان واخلم نو چې خلکو د انکار کې خلکو د پته لګي چې آیا د سړی چې د زمانه خرابېږي که دلته پیسې ورکوي څوک له قرض پیسې هم نه ورکوي د هغې وجې دی څوک له پیسې ورکوي نه بړه کې ډایرکټ دا راځي یا د پکچرز پوډر وغیره ډرګ پیسې نه اخلي د دې وجې نه هغه د انکار کوي د دې وجې نه هانست ریلیشن داسې ریلیشن داسې تعلق چې هغه د لپاره ضروري هغه ختمېږي لیس کانفیډنس د باندې د خپل ځان باندې اعتماد ختمېږي د خلکو به چې دی هم ختمېږي او کریمینل ټینډنسز په دې کې سیواګي مجرمانه کوم سوچ چې دی هغه د راځي اول به سره د غلا سوچ راځي یا زه د پیسې څنګه پیدا کوم د هغې د وجې نه ځان د ډرګ واخلم نو دې دا مجرمانه سوچونه دي د خلکو سره وهل هم کوي په دې باندې خو د ټول نه مین سیز دا دی چې دی به غلا کوي که هغه وړوکي غلا ده د کور چې دی لوښي لرګي پټوي د چې دی سره به پټوي د بهر نه چې دی بغلا کوي نو کریمینل ټینډنسي چې دغه سیوا کېږي او مینینګلیس ټو ورلډ د شخصیت داسې جوړ شي چې د دنیا دپاره سمانه چې دی نه لري ځکه چې اټومیټیکلي د خلکو د ده نه چې دی نفرت چې دی هغه پیدا شي نو یو تن هم دته هغه لفټ نه ورکوي که هغه عزت نه ورکوي کوم چې دله چې دی پکار دی ځکه چې دی ډرګ اډیکټ دی ویک سوشل بیهیویر په سوسایټي کې چې دی بالکل کمزوری شي د خلکو سره الیکس دوا سلام وغیره دا ختم شي ډیفیکلټي ان ایکسپریسینګ اوپینین او د خپل رای اظهار چې دی نشي کولی ځکه ته پته چې زه محفل ته ځم کور ته ځم خلک زما نفرت کوي زما خبرې چې دی څوک توجه نه ورکوي نو دی ډېر په ګرانه باندې خلک د خبره اوري او د خپل اوپینین چې دی هغه ډېر په ګرانه باندې چې دی ایکسپریس کوي اوس داسې سمپټمز دي د ډرګ اډکشن سره ریلیټډ چې هغه د دوی کې راځي یو زموږ سره فزیکل سمپټمز دي داسې علامات چې هغه مونږ اینو مخامخ مونږ ته د شخصیت کې ښکاري بل زموږ سره بیهیویرل سمپټمز دي چې د په بیهیویر کې چې کم عادت چې کم علامات چې ښکاره کیږي بل زموږ سره سایکولوژیکل سمپټم دي چې د خپل دماغونه چې سوچ څنګه کوي ناول زموږ سره فزیکل سمپټمز دي چې د سترګې چې سری ځکه چې کوم سره ډرګ استعمالي د سترګې چې کم رګونه دي ډېر زیات نری هغه کولاویږي نو باید چې د بلډ فلو کوي نو په هغه رګونو کې چې دی موږ ته د وینې سور رنګ ښکاري نو خلک وایي د ده چې کومې سترګې دي نو هغه چې دی سرې دي بل د ده خوب چې دی پته نه لګي ځکه چې دی ډرګ اخلي که په کوم ځای کې دی وده شو نو د ده خوب ترتیب چې دی هغه ګډوډ کېږي که تاسو خیال کړئ نو اکثر زموږ سره کم چرسي پوډري وغیره سړی کم چې ډرګ علي د انجکشن په ذریعه د هغه ویټ چې دی ډېر زیات کوي خو ډېر کمتره داسې چې هغه ویټ چې دی هغه سیوا کېږي بل دی چې کله ساه اخلي نو دی د ډرګ دونه زیات استعمال کړي چې هغه بوی چې دی اسقاب وي د ده په خوله کې چې دی پاتې شوی چې کله ساه اخلي څوک سره نږدې ناستي نو هغه ته د خولې د بدبوی چې ده نو هغه محسوسېږي بل لیک اپ کوارډینیشن د چا سره کوارډینیشن هم نه او د چې خپل جسم دی د هغې د اعضا په منځ کې چې دی کوارډینیشن نه بل زموږ سره دی ټریمرز موږ دې ته وایو چې دا انوالونټري کانټریکشن دی د مسلز که تاسو خیال کړئ اکثر د سړي لاس رپېږي یا چې دی زموږ سره خبره رپېږي ووکل کارډس کې هم دا ترتیب چې دی راځي چې دا داسې رپېږي نو دا کوم سړی چې ډېر زیات ډرګ علي یا چې دی پالج وایي نو هغه دا ټریمرز د مسله چې دی راځي کله چې دی خبرې کوي نو د ده په خبرو باندې چې دی څوک نه پوهېږي نو دغې ته موږ وایو سلرډ سپیچ د ځان سره هسې بندېږي بس لګیا لکه چرسي سړي ته به تاسو خیال کړئ بل زموږ سره بیهیویرل سمپټمز دي بل زموږ سره بیهیویرل سمپټمز د بیهیویر کې څه چینج راځي نو لو پرفارمنس ایټ ورک د چې کوم ځای کار کوي نو بعض کې د پرفارمنس چې دی نو هغه ډېر زیات کمزوری مطلب دی په خپل کار کې ډېر شاته پاتې کېږي ځکه چې دله همیشه خوب ورځي او بل دغه څیزونه استعمالوي د هغې د وجې نه دی چې دی په خپل کار کې ډاون پاتې کېږي
unexplained need of money چې کله پیسې غواړي نو د سره explanation نه دی داسې نشي کېدلی چې د دې پیسو باندې خپل ضرورت پوره کوم او د دغه پیسو باندې چې دی د ډرګ چې دی اخلي. بل سډن چینج ان موډ د په موډ کې چې دی هغه چینج راځي ناڅاپه کله چې د خوشحالي کله خفه کېږي کله چې دی اکثر راځي شي چې جړا ولور شي او habitual involvement in fight او د جنگ جګړې د خلکو سره کوي دا بس د دې عادت جوړ شي چې په جنگ جګړو کې چې دی ځان شاملي ځان انوالو کوي او د دې چې کوم بیهیویر دی او مشکوک شي مشکوک دا شي چې چا کو خاطر ځینو خلک په شک یار چې د غلا لاغلی چې د دکان د ځینو خلک دا شک یار چې د غلا لاغلی دی ته موږ سسپیشیس بیهیویر چې دی وته بل زموږ سایکولوژیکل سمپټمز دي چې د ذهن د وجې نه چې د کوم مسلې راځي علامات څه دي لیک موټیویشن ولې موټیویشن نه او د دو چې کوم اپیرنس ته هغه ډېر زیات خوفناکي ځکه چې ویښته یې غړغړي سقا پسقای جامې چې دی کپړې مپړې چې دی سوري نو د دې ډېر زیات خوفناک ښکاري څوک ورته نږدې نه ځي. بل چینج ان پرسنالټي د پرسنالټي چې د مکمل بدل شي اول چې د ډرګ نه استعمال دی یو شانې خو له صفا سوتره بنده دی خو چې کله د ډرګ استعمال کوي نو د پرسنالټي چې د هغه مکمل چینج شي او سډن موډ سوینګ ناڅاپه ما تاسو ته چې په موډ کې چې د چینج راځي د چې کوم طرف ته لاړ او کوم طرف ته چې خبرې شروع کړي او ایرټیبিলিټي ګډوډ دی همیشه چې بس ګډوډي بس چې سي وې سي په خپل باندې دی راغلی نو دا سان د عام روزمره خبرې دي تاسو چې په خپل ژوند کې ودا تاسو محسوس کړئ ځکه سم تاسو لیدلې مې چې هغه چې د ډرګ ته اډکټ دي نو دا پرابلمز اف ډرګ اډکشن دا درې علامات درې قسم علامات او امید کوم چې تاسو پوه شئ په دې په څیر چې د انټي بایوټیک د ان شاء الله ډیر اپلوډ کوم ثانک یو ډیر